قدرمنو لیدونکو سلامونه، زه وږمه صبا عامر د مرکو په لړ کې نن د یوه پښتون ځوان چې په دوبۍ کې اوسیږي، ژوند کوي، موسیقار دی او ښه رباب غږونکی دی او په مسلک کې انجینیر دی. د میرویس جان افغان سره مرکه لرو چې د مسافرۍ ژوند د رڼاګانو په ښار کې دوبۍ چې ډیر قیمتي ښار دی او ډیر رنګین ښار دی، هلته پښتانه څه رقم ژوند لري او په کوم کار باندې دوی بوخت دي، سره ژوند څنګه دی، په دې اړه باندې دغه سره مرکه لرم. خدای وکړي چې مرکه ستاسو خوښه شي. که مرکه ستاسو خوښه شوه، زما یوټیوب چینل زما مرکه تاسو لایک کړئ او همدارنګه سبسکرایب کړئ. حسي كحلا يمشي خطيبي بغير ډیره مننه میرویس جانه چې ته زموږ بلنه دې ومنله او مرکې ته راغللې. دا لیدونکو ته ووایه چې ته په وطن کې د کوم ځای او همدارنګه دلته په دوبۍ کې په کوم ځای کې اوسېږې؟ زه په وطن کې د وزیرستان سره تعلق لرم، وزیرستان رازمک سیمه، او په دوبۍ کې د تیرو 3-4 کالونو نه دلته مزدوري کوم، لګیا یم. نو ډیره زیاته مننه ستاسو نه. تاسو نه مننه میرویس افغان. تاسو چې موږ اورېدلي، تاسو د دې ترڅنګ چې یعنې د رباب غږولو هنر باندې لاسرسی لرئ او همدارنګه تاسو یو انجینیر یې، نو دا راته وایئ چې په دې دلته د انجینرۍ کار کوئ یا که بل کوم مسلک مو انتخاب کړی دی؟ وږمه جانې، زه خو راغلی هم په انجینرۍ باندې یم او شکر دی چې راغلی یم، تر هغې دمه تر اوسه پورې هم په انجینرۍ دنده باندې لګیا یم، دلته کار کوم د یو انجینیر په حیث باندې. او رباب خو هم بیا غږوو، او رباب خو بیا داسې غږوو چې دا خو زمونږ هغه د داسې وختونو چې کله مو کلی کور یاد شي یا مو هسې هغه طبیعت داسې شي چې ښه نه وي، نو رباب راواخلو، یا خو په ډېر ښه طبیعت راواخلو یا په ډېر خراب طبیعت، خو رباب وغږوو. نو رباب هم غږوو سره د انجینرۍ، دا دلته د انجینیر کار کوم. ښه، ډېر ښه. د خبره د رباب ګوره تاسو په لاس کې دی او ډېر ښایسته ښکارېږي. وروسته به یې مونږ ځینې نغمې هم واورو. چې کله رباب غږوې، تا وویلې چې یا ډېر ستومانه شم یا د تنهایۍ احساس وکړم، جګرخونه یم او یا خوشحالۍ، دا داسې یوازې ځان ته یې کوې که نه ځینې نور ملګري پښتانه داسې لکه دلته مجره بندار هغه شته دی، داسې سره راټولېږي بیا ته رباب غږوې؟ وږمه جانې، رباب خو داسې دی چې زه یې خپل ځان ته هم شوق لرم، خپل یې غږوم، خو بیا ملګري هم زما شته، زما د ګروپ ډېر کسان دي، ډېر انجینران ملګري دي دلته هم د الماراتو په هر سټیټ کې زما داسې ملګري دي چې هغه غواړي زه ورشم، زه هغوی ته رباب وغږوم. نو بیا وخت را جوړ کړو، په میاشت کې یا په 2 هفتو کې وخت را جوړ کړو، بیا کښېنو، بنډار وکړو، خوند وکړي، او بیا داسې ځان له هم چې شم نو غږوم یې چې ډېر ستومانه شم، زه په رباب باندې هغه خپله ستوماني بیا لرې کړم، خوند وکړي. ښه، ډېر ښه. دلته لکه د تاسو په دوبۍ کې، دوبۍ خو هغسې لوړې ودانۍ لري او ډېر
ښایسته وطن دی. دا د ډېرو ځوانانو د پښتنو همدارنګه د نورو هېوادونو د ځوانانو د خولو په تویولو باندې لکه دا لوی لوی دا ودانۍ وګورئ، دا ښایسته ځایونه جوړ شوي دي. دا پښتانه څنګه دي؟ پښتانه چې دومره خولې یې تویې کړي دي او دومره دلته راغلي شاقه کارونه یې کړي، ګوره لکه تاسو هم دلته انجینري کار کوئ په یوه ساحه کې. دا پښتانه هم همدغه ښایسته ځایونو کې اوسېږي که نه داسې کوم مشخص نورو داسې ځایونو کې اوسېږي چې د هغه یعنې لږ څه غریبانه ده که نه همداسې شاهانه ځایونو کې اوسېږي؟ نه مجانې دا دلته د چې څومره خلیج دي یا زه به سپیشل د الماراتو خبره وکړم، په دې کې چې کوم پښتانه دي په ښه پوزیشن باندې چې څوک دي، که د انجینرۍ دي، که د فارمسیسټ دي یا د منیجرۍ په پوسټ باندې دي، شته دي ډېر، هغه ښه دي، په ښه ځایونو کې اوسېږي. خو بیا کوم داسې چې څوک دي چې هغه د ډرایور کار کوي یا د لیبر کار کوي، نو هغه هم ښه دي، ښه ځایونو کې اوسېږي، اکموډیشن یې ښه دی، خو بیا هغوی ته مسلې ډېرې دي، ستونزې ډېرې دي، ځکه چې یو لیبر وي یا یو ډرایور وي نو هغوی ته بیا هغسې توجه نه میلاویږي څرنګه چې یو های کلاس کس وي که نه، کوم منیجریل لیول چې موږ ورته وایو، هغې ته بیا داسې یو توجه نه ورکړل کېږي. خو بیا هم هغه هم ښه دي، ګزاره کوي او دلته ښه دي. دلته لکه پښتانه دي، تاسو ویلي چې بانډارونه هم کوئ، هغه هم کوئ، خو ځینې چې لکه خواریکښ دي، مزدوران دي او دغه ساختماني کارونه کوي، شاقه کارونه کوي یا په نورو ځایونو کې کارونه کوي زموږ ځوانان پښتانه خاص کر که نه، نو هغوی داسې ځینې خلک وایي چې دوی په شارجه کې اوسېږي، یعنی شارجه کې هلته کورونه لږ ارزانه دي، هلته اوسېږي او بیا د نور یعنی دوبۍ ښار ته د اصلي هغه ته بیا دوی نږدې دي. هلته څنګه شکل ده د کورونو؟ لکه داسې ټول په یوه سیمه کې دي که نه داسې لرې لرې دي کورونه د پښتنو؟ نه وګمه دلته داسې ده چې څوک په ابوظبي کې کار لري یا په ابوظبي کې، نو هغه په ابوظبي کې ځان له کار برابر کړي، هغلته ځان له کور هم بیا برابر کړي، هغلته پاتې کېږي. څوک چې په شارجه کې لري هغه بیا په شارجه کې کړي، په دوبۍ کې. خو که تا دا خبره وکړله چې د پیسو په لحاظ سره کم یو سټیټ په الماراتو کې داسې ښه دی چې هلته کورونه ښه وي د پښتنو دپاره، بېشکه شارجه داسې یو ځای دی چې په هغه کې پښتانه ډېر په مینه پاتې کېږي، هلته یو پښتانه ډېر هم دي، او بل دا دی چې د کورونو بیه هم ښه ده د کال په حساب باندې، او نور خو پاتې کېږي په هر یو ځای کې چېرته چې روزګار ولري، چېرته چې کار ولري، په ټولو کې هم ځان له کور برابر کړي، ولته پاتې کېږي. تاسو سره د کورنۍ ده که نه یوازې دلته؟ نه زه خو یوازې یم او کوشش مې دی کورنۍ هم راولم، خو اوس لا نه. د مونږه په وطنونو کې لکه دغه لکه په اصطلاح خوست ووایم یا د مونږه منګلو کې، زدران کې، د ځینو کې ولورونه ډېر زیات جګ وي د نجونو. کله چې زلمي هلکان کوژدنه وکړي، واده کوي سره، نو د ولور لپاره بیا دوی مسافر سي، د کلونه کلونه دوی دوبۍ خواته ځي، نورې هېوادونو خواته ځي، تر هغو چې د جلکۍ ولور پوره کړي. دا یو څه ووایم یو ښه دود نه دی یعنې موږ پښتنو کې. ستاسو په سیمه کې وزیرستان کې څنګه هلته د نجونو ولور شته دی، ملامتونکی دی که څنګه؟ هو وګبه جانې د پښتنو دغه بدبختي ده چې په هر ځای کې دي، په هر ځای کې چې دي نو یو نیم هغه عادت به یې داسې وي چې هغه به د نورو خلکو نه جدا وي. که په خاصه توګه تا د ولور خبره وکړه، دا د پښتنو تقریبا چې چېرته پښتانه دي زما په ډېرو کې لیدلی، په 80% پښتنو کې مې لیدلی، هم د وزیرستان په پښتنو کې هم شته دی، لاندې چې راشي دا څومره ایجنسیانې چې دي دې خوا په ډیورین دې خوا پرتې دي، په ټولو ایجنسیانو کې هم د دې دود شته. خو بیا دا یو شته پکې دغه یو رعایت به زه ووایم چې که په ډیورین بره چې کوم دی ولور بیا ډېر زیات دی، خو په ډیورین لاندې چې دی دا ولور بیا ګزاره کوي، شته دی په ډېرو کورونو کې، تقریبا په قبایلي ډېرو کورونو کې ولور شته، خو بیا یو څه ګزاره کوي، دومره زیات نه دی څومره چې هلته افغانستان په ځینې سیمو کې دی.
خپله تجربه راسره شریکه کړئ. دا څو کاله چې تاسې ماته په دوبۍ کې وئ چې زمونږ ډېر پښتانه، زمونږ د لر او بر پښتانه خلک چې دوبۍ ته راغلي دي، کلونه کلونه دوی دلته کار کړی، خوله یې هغه کړې په مسافرۍ کې، میرمن، ماشومان، بچي، هر څه وشکه، وطن لرې که نه، حجره، کلی، دود دستور وشکه لرې دی. نو دوی دومره دا پیسه چې دوی کار کوي، آیا په دومره مسافرۍ باندې ارزي چې دوی خپله ځواني پکې حتی وخوري، حتی بیا په زړښت کې هم ځینې پاتې شي او ځینې بیا په چې ډېر زاړه شي ضدي د کار نه بیا وطن ته آیا د دوبۍ د امارات د دې ارزښت لري؟ وږمه جانې دا داسې ده چې که زه د خپل ځان خبره درته وکړم، د تجربې خبره درته وکړم، نو په وطن کې خو هم داسې یو څه نشته دی چې هلته مونږ اوسو او هلته مونږ داسې کار وکړو چې زمونږ دپاره بس وي. نو مجبوره شو بیا راشو دې هېوادونو ته. دلته هم داسې څه نشته چې ګنې مونږ دومره څه وکړو چې هغه زمونږ د ژوند دپاره بس وي. خو یو څه دومره کوو چې د یو کور کې د بیماري هم هغه پې علاج کولی شو، یو څوک مجبور وي د هغه مجبوري ورپوره کولی شو. نو بیا هم ځان ته دغه لار غوره کړې ده چې لاړ شو، سفر وکړو، خو د یو چا کار راباندې وچلېږي. نور خو تا د پته د خپله هم مسافر یای، تاسو مسافري خو داسې دی چې د ژوند تباه کړي، بس هغه خپل بچي هم بې لارې شي. هغه یو خبره خلک کوي، وایي د مسافر چې دي دا چې واپس کور ته لاړ شي، دې ته نور څه پاتې نه وي، وایي بس یو خپله یعنی یو خپل بوډاتوب ورسره پاتې شي او یو لوپر بچي. هغه لوپر بچي مطلب دا چې هلته زموږ سره یعنی د هغوی سره خپل پلار نه وي چې هغه په لار یې کي، او د هغوی مینه د پلار مینه یې نه ده لیدلې، چې لاړ شي 2 کاله، بالکل 2 کاله 3 کاله پس لاړ شي، یو میاشت 2 میاشتې خو هغه مسافر ته په خپل کور کې هم ځان میلمه لګي. خو بیا هم ښه ده، دا به کوو هم په دې خاطر چې په خپل کور کې ارامه ژوند زمونږ هغه بل بچ، زمونږ خویندې مندې او وروڼه او داسې نور خپلوان دغه خوشحاله ژوند ولري. دغه مو هیله ده. تاسو مخکې وویلې چې تاسو په خپل مسلک کې کار کوئ، که نه، تاسو نیکمرغه یاستئ. دا ځینې نور پښتانه چې تعلیم والا دي، هغوی یا انجینري یا نورو هغه کې دوی لکه کدرونه دي، لوړ زده کړې کړي دي. په اروپایي هیوادونو کې خو هغوی ته په همغه رشته کې کار نه پیدا کیږي، یا امریکا ته ځي یا نورې اروپایي هیوادونو ته. دلته څنګه ده؟ دلته کوم پښتانه چې لوړې زده کړې لري، هغوی په شرکتونو کې په دې لوړو هغو کې دوی وظیفې ترلاسه کړي دي، کار کوي، ځینې که نه؟ وږمه جانې ښه دي. پښتانه دلته چې څوک انجینران دي، انجینرۍ باندې راغلي دي، هغو شته دي، ډېر داسې هم پکې شته چې په انجینرۍ ډګري باندې راغلي دي، خو دلته هغې کې بیا ورته کار نه میلاویږي. او داسې نورې چا لوړې زده کړې کړې دي، تر یونیورسټۍ د اخره پورې ډګریانې یې اخیستې دي، یعنې په خپل سیم فیلډ کې ورته کار نه میلاویږي. خو بیا دوی هڅه وکړي څه نور څه شروع کړي. لکه مثال به درکړم، ډېر انجینران داسې دي چې په سیکیورټۍ کې لګیا دي، او ډېر سوپروایزران داسې دي چې په ډرایورۍ کې لګیا دي. خو بیا وي هغه څوک چې ښه سبق یې ویلی وي، ښه تجربه یې لرلې وي، هغه بیا څه نه څه ځای کې ځان ځای کړي، یعنې دغه یو موقع ورته میلاو شي چې هغه بیا په خپله دنده په خپل سیم فیلډ کې ځان دننه باسي. عمومي خبره وکړو لنډه، چې زمونږ پښتانه کوم کار ته دوی ډېر هغه دي، ورته اسانه دی او د خوښې وړ دی چې په اماراتو کې دوی ورته خوشحاله وي، هغه ترلاسه کړي؟ زه وږمه جانې ډېر کله کله داسې شمه چې ډېر عجیبه فکرونه ولرم د دوی په متعلق باندې. زمونږ خپله یو دیره ده دلته، زمونږ داسې بنډارونه وي چې لکه د کلي خلک راغونډ شو، هغه په شریکه په یو ځای کې غټه کمره ونیسو، کوټه ونیسو، اتاق، نو هغې ته بیا مونږ په ښه او بده کې ځو، لکه اختر شو یا دلته څوک مړی وشي زمونږ د علاقې، خدای مکه، هغه ته بیا لاړ شو، کینو، مونږ خپل د پښتنو روایات ترسره کړو. هغلته چې کله زه لاړ شم، دوی ګورم داسې د کلیوال راغلي وي، 50 کسان، 55 کسان ناست وي، د هغوی هغه مینټالټي چې کومه وي که نه، هغه سوچ او فکر، هغه زه ګورم زمونږ د خوښې کار د پښتنو چې دی، هغه په خلیجو کې ډرایوري ده، چې دوی ډېر زیات ورته خوشحالیږي، او دوی ډېر داسې وي چې یریږي نه.
ځکه چې هغه داسې ذمهوارۍ کار خو نه دی، خو په کمپنۍ کې یو ګاډی ورکړي، ورته ووایي چې لاړ شه دې ځای ته لاړ شه او بیا راشه، بس هغه بیا دوی کوي، ټینشن او بوج پرې نه وي. نو زه به ووایم چې اکثره پښتانه چې دي هغه په ډرایورۍ باندې بوخت دي او د خوښې کار یې دی او اسانه کار دی دوی لپاره. ډېر ښه. راته د روزې میاشت ده، نو اوس څرنګه چې موږ پیږو تاسو هم روزه ماته کړې، موږ هم اوس ورو ورو تیاري لرو پشلمي ته به ځو. د ماستا مرکه په دې وخت کې راغله. څنګه ده روژه در باندې په مسافرۍ کې څنګه تېرېږي؟ وطن، کور، کورنۍ د هر څه به درته یادېږي. څنګه ده، سخته ده که اسانه؟ وږمه جانې، نو مسافرۍ کې خو روژه داسې وي چې ډېره ښه ځکه نه وي چې د روژې هغه خپل ټایم ټیبل، هغه کور، کلی، هغه روژه ماتې، هغه واړه، هغه په پېشمني کې به زه ووایم چې هغه د مور غږ، دا خبرې خو خامخا را یادېږي. خو بیا هم شکر دی، په دې حال ډېر شکر دی، ډېره ښه ده دا چې مونږ دلته ملګري یو، مونږ په ګروپونو کې یو، نو بیا مونږ دغه مصیبت، دا تکلیف نه لرو. روژه ماتې، پېشمنۍ، دا ښه په انډیوالۍ کې ښه برابر کوو، داسې هېڅ قسم تکلیف راته نه وي. او بل هېواد ماحول ټول اسلامي دی، دومره روژه داسې سخته نه ده نسبت اروپا ته، که نه؟ هو همداسې ده. تاسو ما اورېدلي دي تاسې ځینې مسابقې م ګټلي دي، ډېر ښایسته غږ لرئ او ډېرې ښې ترنم کې. نو اورېدونکي به ډېر په انتظار کې نه وباسو، نه پرېږدو چې تاسو رباب په لاس کې دی او یوه ښایسته کومه نغمه چې ستا ډېره خوښېږي هغه راته غږ. زه خو وږمه جانې د دې نه مخکې به درته دا ووایم چې ګورې داسې هم نه ده چې ګنې ما د رباب داسې څه رسمي زده کړي دي په خاصه توګه، خو بیا هم هغه خپل شوق چې زما و کوم د زده کړې په وخت کې، د پوهنتونونو د کالجونو په وخت کې ما چې درس په ویلو، په همغه وخت کې به ما رباب غږوو، یو څه لږ ډېر بیا مې کوشش وکړو، یو دومره شومه چې یو چا سره به کېناستم، هغوی به هم خوند ترې واخیستو، ما به هم. نو رابشم زه به یو څه وغږوم تاسو ته، خو د دې ذمهوار یې نه یم چې ښه به وي، چې څنګه به وي، خو درته به وغږوم بسم په الله. دې هیله چې ستاسو خوښه شي. خوند به وکړي. بسم الله. گل دی پر زلفو باندې قطار دی، قربان قربان شم محبوبا گل د انار دی، توبه توبه. گل دی پر زلفو باندې قطار دی، قربان قربان شم محبوبا گل د انار دی، توبه توبه. گل دی پر زلفو جانا نظر بننگانا، جانا نظر تر سوچې سترګې غړوم ستا میینه، توبه توبه. گل دی پر زلفو باندې قطار دی، قربان قربان شم محبوبا گل د انار دی، توبه توبه. گل دی پر زلفو ډېر ښکلی، ډېر مزهدار و، ډېر ښکلی. دا راته ووایه چې واده دې کړی که نه؟ واده مې کړی، واده مې کړی، ماشومان لرم، بچي لرم، 3 زامن لرم، خدای مال شکر دی. او کوشش لرې چې له خیره راشي، په خیر سره کار یې وکړي. هو انشاءالله تر اوسه خو زه خپل داسې وم چې سم په کمپنۍ کې سیټ نه وم،
نو اوس مې بس ځان داسې کو چې شکر دی اوس ښه یم. نو د را روان کال پورې به کوشش به مې دا وي چې انشاءالله زه خپل واړه راولم. موسیقي ته لکه څوک رباب غږوي یا سندرې وایي، دا خامخا وجه یوه مینه وي. دا راته وایي چې واده دې په مینه کړی که د مور پلار یا کورنۍ په خوښه؟ زما خو مونږ خو د پښتانه ټول هم داسې دي وږمه جانې چې په خپلو کې رشتې کوي که نه. نو هغه بیا که زه دا ووایم چې ډېر داسې وي چې په خپلو کې بیا ځان دې ته جوړ کړي چې هغه خوښه کړي او هغه بیا هغوی سره واده وکړي، نو بیا ښه وي هغه وخت یې تېر شي که نه هغه بهانه یې هم ورکه شي چې د خوښې واده یې نه و. نو زه هم شکر دی ښه یم، زما هم په خپلو کې ده خوشحاله یم ورسره، ډېر ښه وخت هم تېرېږي. ماشاءالله. رنګونو کې د کوم رنګ ډېر خوښېږي؟ وږمه جانې رنګونه خو داسې دي چې زما که رښتیا درته ووایم خپله د هر چا خوښه وي، زما تور رنګ ډېر خوښېږي. دا شرط مې چې اوس اچولی دا زما خوښېږي، تور رنګ مې خوښ. ښه نو بله خبره مې دا کوله چې د لکه چې اختر کېږي د روزه دا د ذاتي اختر به اختر ته تاسو څه هغه پلان لرئ؟ تاسو داسې کوم ګروپ جوړوئ یا د خلیج تر غاړې کوم هغه داسې وخت برابروئ؟ خو بیا چې اختر هلته 3 ورځې رخصتي وي لکه اروپا غوندې نه ده که نه، اختر رخصتي شته. تاسو داسې ملګري انډیوالان داسې بنډارونه مجلسونه جوړوئ، پروګرام ورته جوړوئ که څنګه، یا تصمیم نیسئ وطن ته ځئ کورنۍ سره یې لمانځئ؟ مونږ داسې کوو چې په اخترو کې بیا مونږ ډېر داسې خواږه پروګرامونه لرو. مونږ ملګري دلته پښتانه ډېر زیات دي که نه، نو هغه زه لاړ شم هغه خپلې دیرې ته، ما چې تا ته د خپلې دیرې خبره وکړه، خپل کسان راغلي وي. نو هلته زما ورور نجیب نوم یې دی، هغه عامر جانې پېژني، د هغه ورسره بنډارونه مرکې کړي وي، هغه سره باجه وي او زما سره رباب وي، او هلته یو بل د تره زوی هم دی هغه طبله ګرځوي ځان سره. نو بس کېنو کېنو بنډارونه وکړو په دې اختر کې، هغه خپل خلک رانه راټول شي، ډېره مزه وکړي، ډېر خوند وکړي. مونږ هغه د زړه پخلی هم کوئ په خپله؟ بالکل په شریکه باندې چېرته داسې وکړو چې بازار ته لاړ شو، ګډان راوړو، نو بس د هغه اختر ورځې په مونږ ډېرې داسې خوږې خوشحالۍ سره تېرې کړو هلته هم. ډېر ښه. نو خپله د وطن کې د کوم شیان چې ډېر زیات تاته یادېږي، د کور او د کلي مازدیګرونه یا ملګري چې ته اکثر پکې هغه راته راسره حال شریکه چې څه شی دې ډېر ځوروي چې تا په وطن کې هغه درنه پاتې دي او دلته په مسافرۍ کې نشي ترلاسه کولی؟ ولا وږمه جانې دا خو دې داسې یو سوال وکړو چې دا که یعنې زما د خوښې سوال و، ځکه چې هلته زمونږ په سیمه کې په وزیرستان کې زمونږ په کلي کې یو ګل کېږي په همدې موسم کې، مونږ ورته د غوجیر ګل وایو، ممکن چې تاسو به یې هم پېژنئ. نه یې پېژنم. غوجیر ورته وایو، غوجیره زیړ ګل دی، د غوجیر ګل دی، هغه په غرونو کې عام کېږي، خو هغه یو قسم ډېره خوږه خوشبو لري. نو زه چې په پېښور کې پوهنتون کې وم، په هغه وخت کې ما هم د دې نه محروم وم چې ما په کلي کې د هغه ګل د هغه خوشبو نه خوند وانخیستو. که څه هم زما ډېر زیات یادېږي، او داسې 11 کاله وشول چې نه مې دی لیدلی، او خپل ماشومتوب مې ورسره تړلی دی، ډېر سخت مې یادېږي. هغه موسم دی په نن سبا کې، هغه چې کله هم په کال کې هغه موسم راځي، زما هغه د ټولو نه زیات یادېږي په وطن کې ژوند، چې باید دغه موسم یو وخت ما په وطن کې بیا هم لیدلی وم. د مسافرۍ دغه سختي دی که نه چې یار مسافرۍ تېروي. نو یوه بله کومه زمزمه که راته وکړئ، ډېر ښایسته زمزمه مو وکړله، نو چې زه یې واورم، کومه چې ستاسو ډېره خوښېږي او اکثر یې؟ قربان زه نه ولې نه زما خو خوښې وي. ګوره زه خو وایم چې زما خوښې وي چې تاسو سره وخت وي، نو زه خو کله کله هم دې رباب ته ټوله شپه هم ناست وم. د خوشحال بابا کلام دی، او
استاد شاولي ویلې دی نو موږ هم د هغه کاپي کوو. څه ډېر ښه یې نشو ویلی خو بیا هم په دې هیله چې تاسو څوک یې واورئ یو څه هم خوښ شي. توره چې تېرېږي خو ګزار لره کنه زلفې چې ورول شي خو خپل یار لره کنه توره چې تېرېږي خو ګزار لره کنه زلفې چې ورول شي خو خپل یار لره کنه زلفې چې ورول شي خو خپل یار لره کنه زله راته وایي چې په ښکلو نظر مه کوه زله راته وایي چې په ښکلو نظر مه کوه ښکلو نظر مه کوه ښکلو نظر مه کوه سترګې که پیدا دي خو دیدار لره کنه زلفې چې ورول شي خو خپل یار لره کنه توره چې تېرېږي خو ګزار لره کنه زلفې چې ورول شي خو خپل یار لره کنه زلفې چې ورول شي خو خپل یار لره کنه ډیر ښکلی ماشاءالله. نو دا یوه پوښتنه به بل هم دا وکړم چې دا دومره ښکلی رباب تاسو غږوئ ښکلې زمزمه کوئ دا څنګه دلته په مسافرۍ کې دې زده کړې که نه په وزیرستان کې چې وي دا دې زده کړې؟ او بله پوښتنه یې دا ده چې کورنۍ زموږ پښتانه خو اکثر د ځوانانو یا د اولاد په لاس کې یا رباب یا باجه وګوري یو رقم داسې مخالفت کوي. تاسو څه ستونزو سره مخامخ شوي یې که نه؟ مجانې دغه ډېر مهم سوال دی هم د پښتنو په معاشره کې چې یو څوک داسې د موسیقۍ یو زر راواخلي او هغه زده کول غواړي هغه خو هلته مطلب هغه علاقه هغه سوسایټي معاشره چې ده هغوی ته یو قسم کفر لګي که نه دا خبره چې دا خو هم د دین د اسلام نه بهر ده هم د روایاتو نه بهر ده ځان له نومونه ورکوي لکه ډېر داسې عجیبه نومونه کاروي څه هم هغه داسې وینه خو ماته وی ستونزې وی په یو وخت ډېرې وې راته خو دغه یو خبره وه چې د کورنۍ نه راته ستونزې نه وي د معاشرې نه راته وي د کورنۍ نه راته نه وي. خپل پلار راته رباب اغوستی و پلار مې د خدای وبخي هغه زما سره ډېر کوآپریټ و ډېر زیات کوآپریټ و نو باجه یې هم راته اخیستې وه رباب یې هم راته اخیستی و او وی چې دا باید تاسو وغږوئ دغه ژوند دی او د دې نه خوند واخلئ. له چا نه دې زده کړه رباب په اول ځل؟ والله وګبجانې چې زه استاد نه لرم هیڅ استاد نه لرم د رباب بس خپله دا څه چې دي دا مې خپل کړي. ډېر ښه نه ماشاءالله. خوشحاله سومه چې دومره وخت دې راته راوویسته خبرې دې وکړې خو زه په دې هغه نتیجې ته زه ورسېدم چې نسبت نورو اروپایي هېوادونو کې چې مسافر دي هغوی لکه زړه تنګي دي خو دلته چې ګورم په اماراتو کې زموږ پښتانه نسبت نورو ځایونو ته خوشحاله دي او ارامه دي. نو د تا له خبرو نه ما همداسې محسوس کړه. وروستۍ هیله دې مې راته ووایه
چې وروستۍ هیله دې څه ده؟ د خلکو سره، د مور سره، د کورنۍ سره، ټولو سره شریکه کړه. خپل هغه لوی ارمان دې څه دی چې ترسره شي؟ زه وږمه جانې دغه یو هم ښه سوال دی چې زما څه ارمان دی. زه چې کوم ارمان لرم هم د وخته نه زما دا ارمان دی چې کاش که زه یو داسې څوک شمه چې زما سره د غریبو څه چاره وشي، هغه چې یعنی زما سره داسې شي چې زه څه ولرم زما د وجې هغوی هم ولري او هغه زما سره پر مخ داسې لاړ شي. نو دا زما خوشحالي وي. کله هم چې زه د یو چا هیلپ وکړم، مدد وکړم، د هغوی مجبوري پوره کړم، نو ما ته په رښتیا خوشحالي میلاو شي په زړه سره. نو دغه زما ارمان دی چې خدای دې وکړي چې زه یو داسې څه وکړم چې په وطن کې او په کلي کې بېروزګاره خلک څوک دي هغوی روزګار ورسره موندل کړي، داسې یو څه کاروبار ولرم او داسې یو څه مال ولرم چې هغوی له ورکړم، د هغوی مجبوریانې او هر قسم د هغوی کمای ختم شي. نو بس خدای دې وکړي چې همداسې انشاءالله با استعداد ځوانان یاست، حتما دا تیاره رڼا کیږي او انشاءالله تاسو خپل ارمان ته به ورسیږي. ډیره مننه چې وخت دې راته راکړ، د ناوخته د شپې هم ده او تاسو بې خوب هم شولی. ډیره مننه، ډیره زیاته مننه ستاسو نه هم یوه نړۍ مننه چې تاسو، زه به تاسو ته وایم چې تاسو ما ته وخت راکړئ او زه هم د دې جوګه وګڼلم چې راغلم ستاسو سره ما انټرویو وکړم، خبرې مې وکړې. خوشحاله شوم، ډیر زیات خوشحاله شوم. ډیره زیاته مننه ستاسو نه هم. تاسو نه مننه. خوشحاله روزه درته غواړم او په دې هیله چې د تا دا ټول ارمانونه پوره شي. آباد اوسئ، ستاسو دې هم خدای ارمانونه ټول پوره کړي. ډیره زیاته مننه. آباد اوسئ. قدرمنو دوستانو، د میرویس افغان مرکه تاسو واورېده، دغه خبرې، خوږې خبرې، مجلس او همدارنګه د مسافرانو ژوند، د پښتنو ژوند رنګونه تاسې په دوبۍ کې ولیدل چې تاسو خپله قضاوت وکئ. نو تر بلې مرکې پورې ماته اجازه راکئ. تاسو نه ډیره ډیره مننه چې تر دې ساعته راسره وئ. په دې هیله چې دوستان چې کله زما مرکې ګوري او که په نورو هیوادونو کې دي، هغوی جالبې خاطرې لري او غواړي چې د مسافرو ژوند رنګونه او په هیوادونو کې چې دوی څومره زحمت وباسي هغه له ما سره شریک کړي، د ټولنې سره شریک کړي، د ټولو افغانانو سره شریک کړي چې په وطن کې، هر وطن کې چې افغانان اوسېږي، په خپل وطن کې څومره راحت دي او د باندې څومره په زحمت دي. نو دغه رازونه، دردونه د یو بل سره شریکول غواړو. له ما سره د اړیکه ونیسي زما په فیسبوک باندې او زما په سکایپ باندې. ډیره مننه. خوشحاله او ارامه اوسئ.